بسم الله الرحمن الرحیم. په سوشل میډیا کې بې مسؤلیته بې باکه خبرو نتایج همداسې وي لکه په دغه الکوزي باندې چې کوم تور سپورې سوی دی او پولیسو نیولی دی. محمد داود الکوزی چې څو ورځې وړاندې 2-3 ورځې وړاندې په یوه لایف کې د یو بل فارسي ژبې له خولې په احساساتو کې راوستل سو، نو هغه ډېر بې باکه خبرې وکړلې، غیر مسؤلانه خبرې وکړلې. فکر یې کاوه چې ګنې دا خبرې څوک نه اوري یا څوک نه سي، به داسې یو فکر کړو. بل دا په دې ویډیو کې د هلک چې ده یو ډول نیشه هم ښکاري. ده په دې ویډیو کې ویلې چې زه ځانمرګه یم کومه، په کافر یم کومه او په مسلمان یم کومه، او څوک چې د افغانستان خلاف وي، د افغانانو خلاف وي، د افغان خلاف وي، د هغې باندې هم کومه. او هغه بل کس چې کوم تعصبګر و هغه بار بار د باندې تکرارا دا خبرې کولې، او دی هم په ډېر جذبه کې راغلی و، هغه خپل احساسات یې کنټرول نه کړل، دا خبرې یې وکړلې. بالاخره اوس پولیسو نیولی دی او په ټکساس کې د پولیسو تر تعقیب لاندې ده. اوس به د باندې نو فیصلې کېږي، او دا په داسې اساس شرایطو کې ده چې هلته په واشنګټن ډي سي کې هم هغه ډول پیښه سوې وه. زه په ټوله کې ټولو افغانانو ملګرو ته وایم چې اول خو درې که چا سره بحث نه سئ کولی، بحث ته مه راځئ. ورته که پوهېږي چې احساسات نه سئ کنټرولولی او بې احساسات مو در باندې غلبه کوي، نو ضرور نه ده چې تاسې داسې یو لایفو کې دغه ډول څرګندونې وکئ. د دغه هلک که څه هم هغه رواني حالت یې ښه نه ښکاري، او د ده یو دغه د ژبې لهجه او د شونډو وچوالی داسې فکر کوي چې دا نیشه دی. نو زه نه پوهېږم چې دا هلک نیشه کې و که ذهني توازن یې صحیح نه و یا څه بله کیسه وه. خو په ټوله کې دا هلک چې کومې دا خبرې کړي داسې ښکاري په دې ویډیو کې چې دا په هوش نه ده، ځکه دا بار بار کمرې ته هم ډېر نږدې کېږي، خپلې سترګې هم کش کوي که نه، او ته یو خبره څو ځله تکرار کوي چې دا د نیشې یو حالت دی. نو زما هیله هم همدا ده چې هغه ملګري چې په امریکا کې دي، ټکساس کې دي، کومې ویډیوګانې کولی سي، ویډیو جوړې کړي، په انګلیسي باندې جوړې کړي، چې خبرې وکړي چې د هلک وضعیت هغه ډول نه ښکاري. یو ځل د دې وضعیت باید بررسي سي، له هغې وروسته یې فیصله ورباندې وسي. اوس د ټکساس پولیسو نیولی دی، دغه نن او پرون او بله ورځ ټول فوکس د افغانانو باندې ده په امریکا کې. زما هیله ده له ټولو افغانانو ملګرو نه چې هلته اوسېږي چې لږ حداقل له خپلو خبرو سره، له خپلو الفاظو سره احتیاط وکئ، که نه امریکا خلک هسې هم په غوسه دي، بالخصوص د ټرمپ ټوله اداره درته په غوسه ده. نو په یوې معمولي اشتباه مو هم بندیانوي او هم مو له امریکا اخراجوي. نو مه ځان ته مشکل جوړوئ، مه نورو افغانانو ته مشکل جوړوئ، مه خپل فامیل ته مشکل جوړوئ. ښه خبره همدا ده چې اول خو لایفونه رانسئ، که نه سئ ځان کنټرولولی. بل دا ده چې دا تعصبګر ناست دی همدې ته چې ستاسې تصویر خلکو ته غلط معرفي کړي. دا تعصبګر، دا کولابیان، دا خراسانیان، دوی ناست دي همدی پروژه ده چې باید خلکو ته، دنیا ته، بالخصوص په امریکا کې، په اروپا کې پښتانه بیا د نورې نړۍ ته ترهګر معرفي کړي او ورته معرفي کړي چې دوی په هر ځای کې دوی ترهګریز بریدونه کولی سي. نو هیله مې همدا